د سړي د تناسلي آلې باره کې داسې حقیقت چې حیران بشي. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ به وي. که غواړئ د سړي د تناسلي آلې باره کې پوره پوه شئ نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. اول حقیقت، ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې زما تناسلي آله ذکر د پخوا په پرتله وړوکی شوی دی. د دې خبرې اصل علت دا دی چې ذکر هم د نورو اندامونو په شان یو اندام دی چې تمرین ته ضرورت لري. ځکه د کومې مادې نه چې ذکر جوړ دی هغه حرکت ته ضرورت لري، باید وخت په وخت لږ کړی شي، د دې لپاره چې خپل معیاري مقدار غټوالی ورکړ کړي، او که ډېر وخت ذکر لږ نه کړي نو هغه طبیعي اوږدوالی د لاسه ورکوي. ذکر د لږ کېدو په وجه د وینې نه غذا اخلي، نو کوم سړی چې جسدي طور صحتمند وي نو هغې ته ارادي طور د لږ کېدو ضرورت نشته، ځکه د داسې سړي دماغ د شپې خوب په وخت کې هم د زړه نبضاتو په واسطه ذکر ته وینه پاس کوي، نو د هغې د وجې ذکر لږ وي. او کوم سړی چې عصبي مرستیا لري یا شوګر او یا د معدې مرستیا لري نو د هغې لپاره تمرین ډېر ضروري دی. دوهم حقیقت، د ذکر اوږدوالی د لږ کېدو په حالت د عام حالت نه 3 انچ زیات وي، او بعضې سړی دغه حالت برعکس لري. دریم حقیقت، په ذکر کې حساسه منطقه چې د هغې د وجې سړي ته ډېر خوند حاصلیږي د ذکر د سر لاندنۍ حصه ده. څلورم حقیقت، دغه حساسیت په ذکر کې د عمر په تېرېدو سره کمزوري کېږي، او کمزوري د 25 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي او تر 80 کلنۍ پورې دوام کوي. پنځم حقیقت، بعضې خلک د ذکر د وړوکوالي نه ډېر پریشان وي، خو حقیقت دا دی چې خپل ذکر سړي ته وړوکی ښکاري. شپږم حقیقت، کوم سړی چې سنت شوی وي هغه ډېر شهوت لري په نسبت د هغه سړو نه چې نه وي سنت شوي، او هغه سړی ډېر د جنسي مرضونو ښکار وي چې ناسنته وي. ګران دوستانو، ویډیو مو هم دومره وه، هیله لرم چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. که مو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ، او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ د همداسې په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.